طالبانو د پنجشیر او اندرابونو لپاره نوي امنیتي چارواکي ګمارلي دي. سلام، ستړي مشئ، وخت مو پخیر. طالبانو د خپلې کابینې د دفاع وزارت مرستیال ملا عبدالقیوم ذاکر ته په پنجشیر او اندرابونو کې یوه مهمه امنیتي دنده ورسپارلې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د یکشنبې پر ورځ پر خپله ټویټر پاڼه د یو لړ نویو ګمارانو تر اعلان ترڅنګ ویلي ملا عبدالقیوم ذاکر یې د پنجشیر ولایت او اندرابونو د عمومي نظامي مسؤل په توګه او ملا محمد طیب حقانی یې د پنجشیر ولایت د امنیه قماندان په توګه ګمارلی دی. طالبانو داسې حال کې د پنجشیر او اندرابونو لپاره د نویو امنیتي چارواکو د ټاکل کېدو خبر ورکوي چې د وروستیو کې د وسلوالو طالبانو او ملي مقاومت جبهې په نامه د طالبانو مخالفې ډلې ترمنځ د سختې جګړې ریپورټونه ورکړل شوي دي. ملي مقاومت جبهې څو ورځې وړاندې ادعا کړې وه چې پنجشیر کې لسګونه طالبان نیولي او یو شمیر یې مخامخ جګړه کې وژلي هم دي. یادې جبهې وروسته اعلان وکړ چې یو شمیر نیول شوي طالبان یې بیرته خوشي کړي، خو طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه هیڅ هم نه دي ویلي. د طالبانو حکومت له لوري د نویو بدلونونو په نوملړ کې د ځینو نورو ولایتونو د سیمه ییزو او امنیتي ادارو د چارواکو نومونه هم لیدل کیږي. ملا عبدالقیوم ذاکر د طالبانو یوه له پیاوړو قماندانانو شمیرل کیږي او د دفاع وزارت مرستیال او نظامي مسؤل هم دی. نوموړي په نویمه لسیزه کې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې هم مهمې دندې درلودې. دا نوي ګمارنې داسې مهال اعلانیږي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده څو ورځې وړاندې کندهار کې د دغې ډلې د مشرانو او قومي مخورو په غونډه کې د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې د پنجشیر له خلکو سره باید ښه چلند وشي. د طالبانو مشر ویلي زه مجاهدینو طالبانو ته وایم چې د پنجشیر له خلکو سره په درنښت چلند وکړي. دوی له 40 کلونو راهیسې زموږ پر ضد تبلیغات کوي او تاسو ته د دښمن په سترګه ګوري. د ځان په اړه د ځوانانو فکر بدل کړئ. دوستان دا اوس زموږ د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا ښه وخت.